دا کیسه د سپتمبر 1939 نه شروع کیږي. هغه وخت چې ورلد وار 2 شروع کیږي. موږ دلته د ولادسلاو سپیلمن په نوم یو سړی وینو چې یو ماهر پیانو غږونکی و او په یو لوکل ریډیو سټیشن کې کار کولو. یو ورځ ناڅاپه جرمن پوج په ډیر لږ وخت کې پولند پوج ته شکست ورکړو. هماغه وخت چې سپیلمن په ریډیو سټیشن کې پیانو غږولو، ناڅاپه په بلډینګ بمباري وشي. ټول خلک وارخطا شي او د خپل ځان د بچ کېدو لپاره منډې وهي او د بلډینګ نه بهر وځي. بهر سپیلمن د خپل ملګري یوریک سره ملاو شي. یوریک هغه بخپل خور ډوروټا سره ملاويږي. ډوروټا ورته وایي چې ستا د پیانو غږولو انداز ډیر شاندار دی او سپیلمن هم رورو هغه تمایل شي. وروسته چې سپیلمن کور ته راشي نو ګوري چې مور پلار رور او خويندې سامان ټولوي. دوی غواړي چې پولند پرېږدي. دوی سوچ کوي چې هیواد پرېږدي کنه، خو هم دغه وخت خبر راشي چې برتانیا او فرانس د جرمني خلاف د جګړې اعلان وکړو. دا خبر اوریدو سره ټول فیملی ډیره خوشاله شي. دوی هم وایي چې اوس به اتحادي پوج به جرمني ته شکست ورکړي او جګړه به زر ختم شي. نو دوی فیصله وکړي چې حمیدل ته پاتې شي. خو بدقسمتي سره حالات بالکل د دوی د سوچ خلاف شوي. په وارسا کې د يهوديانو د پاره ژوند ډیر سخت شو. جرمن نازي پوج خار وانيسي او په يهوديانو سخت قانونونه ولاګاوي. دوی ته اجازهات مو چې زیاتې پیسې د ځان سره وساتي. په فوټپاتو باندې ګرځیدل منو. هوټل او ریسټورانټ کې کینستل او ډوډۍ خورل منو. او تر ټولو بده خبره دا و چې کله به بخر وتل نو مجبور وو چې په خپل کوټ باندې یو خاص نخښه ولاګاوي چې خلک یې پیژني چې دوی يهوديان دي. یو ورځ سپیلمن د ډوروټا سره د خار کې ګرځي او دواړه په خپل سترګو کې ویني چې د يهوديانو سره څومره ظلم کیږي. هغه دکانونه چې مخکې به ور سره ښه سلوک کولو اوس یې د ننها هم نه پرېږدي. حتی دوه نازي افسرانو د سپیلمن پلار یوازې د فوټپات باندې د تللو د وجې وتراولو او کله چې دا احتجاج وکړو نو یو افسر ورله په مخ سوک وار کړو. رورو حالات نور هم خراب شوي. ټول يهودي فیني مجبور شي چې یو نوې کلی ته لاړ شي. هغه کلی د خار نه د لوی دیوالونو په ذریعہ جدا کیدو. د سپیلمن فیملی چې مخکې ډیره مالدار او خوشحاله و اوس په سخت غریبي او دنګستی کې ژوند شروع کړي. خو بیا هم د سپیلمن فیملی د نورو يهوديانو په نسبت لږ ښه حالت کې و ځکه چې په ګیټو کې زرګونه خلک په ډیره تنګي، لواګي او بیماری کې ژوند کوي. سپیلمن او د هغه رور مجبور شول چې کتابونه خرڅول شروع کړي چې د کور د پاره لګي پیسې پیدا کړي. خو افسوس څوک د اخیستلو د پاره تیار نه وو. یو ورځ د هنریک یو ملګری چې د يهودي پولیس افسر وو او نوم یې هیلر وو د دوی کور ته راغی. د مشوره ورکړه چې تاسو د جرمني پولیس یا آرمي سره یو ځای شئ ځکه په دې طریقه به خپل ځان او فیملی د جرمنو د ظلم نه وساتئ. خو هنریک سمدستي انکار وکړو او وویل زه خپل خلکو سره ظلم نشم کولای او نه یې وهاله ټکولې شم. سپیلمن هم د هغه آفر رد کړو او وویل چې زه خپل کار کوم. وروسته سپیلمن په ګیټو کې یو ریسټورانټ کې پیانو غوولو. هلته مالدار يهوديان براټولیدل او لک سات د پاره خپل غمونه هیر کړي. اوس د ګیټو خوادون ورزته ورز خرابېدو. هر یو ورځ خلک د لواګي او بیماریو او د جرمن د ظلم د وجې مړ کېدل. د هر کور مخې ته مړی پراته وي. سپیلمن د خپل کار نه خوشاله نه و. سپیلمن غوښتل چې د خپل قوم د پاره سوکي. نو د کار نه وروسته د یو زوړ ملګری سره ملاو شي. هغه غیر قانوني اخبارونه خرڅول چې خلک د جرمني خلاف را پاسي جنگ د پاره. خو ملګری یې ورته وویل زه تا په کار کې نشم ګرځدلې. ته یو موسیقار یې، دا کار ستا د پاره نه دی. هنرمند د جګړه او بغاوت کې ډیر کمزور وي. سپیلمن مایوسا کور ته روان شو. په لار کې یو معصوم هلک ولید چې نازي پوج وهالو. هلک کوشش کولو چې دیوال لاندې نه وتښتي. سپیلمن زر ورغه او هغه یې بچ کړو خو گیر شو. هلک بهوش شو. سپیلمن په زور هغه بلې غاړې ته رهخ کی او ژوند یې بچ کړي. هماغه شپې چې فیملی ډوډۍ خوړل دوی د کړکۍ نه یو ډیر خوفناک منظر ولیدل. جرمن پوج د سړک بلې غاړې ته یو کور ته ننتل او ټوله فیملی یې ټینګ کړه او د پوج مشر ورته وویل چې ودرېږي او سلام وکړي. خو د کور مشر چې په ویلچیر کې ناست وو نو پوج هغه په زور چوات کړو او د بالکني نه لاندې وزار کړو. نشو ودرېدلی. وروسته یې په کور کې پاتې فیملی سړک ته وبستل او حمیدل ای ټول په ډزو یې ووجل. هغه خلک چې زخمی شوي وو نو جرمن پوج په رحم منه کړو بلکې په جیب په وخیجو او هماغه ځای کې مړه کړل. سپیلمن او د هغه فیملی دا هر څه په خپل سترګو ولیدل او ډیر خوفزده شو او ډیسټرب شو. یو ورځ چې هنریک د پولیس په حراست کې وو نو سپیلمن ته معلومات شي چې کستاسو سره سرټیفیکیټ نه وي نو ټوله فیملی به لیبر کیمپ ته ولېږي، یعنی مجبوری مزدوري او سخت عذاب به وي. سپیلمن د خپل ملګری يهودا نه مدد غوښتو. يهودا بیا د مزورک په نوم د یو پوجي سره خبره وکړي چې د دوی د پاره سرټیفیکیټ برابر کړي. وروسته یو پوجي د سپیلمن د پلار مدد وکړه او په یوې کپڑا جوړولو فیکټری کې د کار کاغذ نه ورته جوړ کړل. دوی سره سرټیفیکیټ وو خو بیا هم په مارچ 1992 کې حالات بدل شول. فیملی مجبور شو خپل کور پرېږدي او د نورو يهوديانو سره یو فیکټری ګودام ته منتقل شو. یو ورځ جرمن پوج خلک انتخابول شروع کړو چې څوک به کنسنټریشن کیمپ ته لیږي. د سپیلمن فیملی هم په قطار کې ودراوله او د ټرین انتظار یې کول. هنریک او هیلینه هم جدا کړه خو بل سبا بیا د ټرین سټیشن کې ټوله فیملی بیا یو ځای شي. د سپیلمن پلار خپل اخیری پیسې را بیستلې او یو خوب کینډي واخیسته. بیا یې هغه کینډي په وړي وړي ټوټې کړې او هر یو کس ته یو ټوټه ورکړه.
دا د دې فیملی اخیری رابطه وه. وروسته ټرین راغی او ټولو یهودیانو ته وویل چې ټرین ته وخیجئ. سپیلمن د خپلې فیملی سره روان و چې ناڅاپه هیلر هغه د قطار نه بهر یې راوست. ورته وویل زر د دې ځای وتښته، خپل ځان بچ کړه. سپیلمن حیران شو. سپیلمن نه غوښتل فیملی یوازې پرېږدي، خو هیلر وویل ما ستا ژوند اوس بچ کړو، د دې ځای تښته. سپیلمن د مجبوري نه منډه کړه او د سپیلمن ټوله فیملی ټرین ته وخیجي او لاړې شي. دا د دوی اخیری ملاقات و. بیا سپیلمن د یهودا کور ته لاړ شي، خو هلته یې ولیدل چې د یهودا ټوله فیملی یې وجلېدي. سپیلمن نور هم ګبراو شي. بیا سپیلمن هماغې رستورانت ته لاړ شي چې پخوا پکې کار کولو، خو هغه ځای خالی او ویران و. حمیدل ته ډیر غمجن شو. کله چې واپس تلو ناڅاپه د سپیلمن پخوانی ملګری بینچ د لاندې پټ ویولي. سپیلمن ته د هواز وکړې او د ننها ځان سره پټ کی او ورته وویل چې څو ورځې به دلته پټ ناست یو چې تر څو زما یو پوجي ملګری دلته مدد لنه راغلی. سپیلمن تر هغې پورې به دلته پټ یو. نیکسټ سین کې بینک او سپیلمن د هغو لس پاتې شوي یهودیانو سره یو ځای شي په ګیټو کې لا پاتې شوي وي. هغوی ته سخت کارونه ورکي، لکه د ګیټو مات دیوالونه بیا جوړول او د نورو غیر یهودي خلکو دپاره اپارټمنټونه جوړول. یهودیان په ډیر خراب او ظالمانه حالاتو کې کار کولو ته مجبور وي، نه سمه ډوډۍ نه آرام، بس کار او تکلیف. په حمیدي دوران کې سپیلمن ناڅاپه خپله پخوانی ملګری جانینه ویني، خو مخکې له دې چې هغې سره میلاو شي خو په ډډه ګوډۍ کې هغه روکه شي. بیا سپیلمن ته خبر میلاویږي چې ځینې یهودیان د نازي پوج خلاف بغاوت پلان کوي. نو سپیلمن هم ورسره مدد شروع کړي او پټ په پټ وسله ګیټو ته دننه راوړي. یو ورځ چې خشته چواته وي نو لاس یې خطا شي او خشته یې وغورځي. نو یو نازي کمانډر په ډیر سخت غصه شي او ډیر یې وټکوي. بیا ورته بل کار ورکي چې د بلډینګ سامان کاریګرانو لويسي. خو سپیلمن هم بل ته چالاکي کوي او وسله د کچالانو بوجي کې پټ کوي چې د دیوال بل طرف ته مزاحمت کوونکو ته ورسیږي. یو ورځ یو جرمن افسر سپیلمن ونیسي ځکه چې دې افسر په شک جوړ شي او تپوس ته وکي چې په بوجي کې دې څه پټ کړي دي، خو دې بچ شي د دې خطرې نه. وروسته سپیلمن فیصله کوي چې نور دلته پاتې کېدل خطرناک دی. هغه وتښتي او ښار ته لاړ شي چې جانینه پیدا کړي. د مزورک په مدد سپیلمن د لیبر کیمپ په د وتللو کې کامیاب شي او اخر جانینه او د هغې میړه پیدا کړي. دوی د ګرم جوشي استقبال وکړو، ډوډۍ او کپړې ورکې. بیا د جانینه میړه هغه یو خپل بهري بروسې نوکر ګیب جنسکي پسې وبزي. هغه سپیلمن یو شپې دپاره د پټېدو یو ځای برابر کړی وي او پټې کی. با ورځ ګیب جنسکي هغه یو خالي اپارټمنټ ته وبزي. د ګیټو دیوال ته نږدې ورته ووایي دلته پټ اوسې او د سمګلینګ خوراک باندې ځان ژوندی ساته. یو شرط دی، دلته چپ اوسېږه ځکه په دې بلډینګ کې نور غیر یهودیان هم اوسېږي او هغوی د خیال دی چې دا فلیټ خالی دی. سپیلمن د کړکۍ نه د یهودیانو بغاوت ویني، هغه چې د پولند کې 1943 په کال په اپریل او می کې شوی وو او دې پکې پټه مرسته کړې وو. یو څو ورځې وروسته بیا جګړه شروع شي، خو بدقسمتي سره نازي پوج بغاوت کوونکي ډیر خلک مړه کی او ډیر وتښتي. بیا یو ورځ ګیب جنسکي په منډه راشي او سپیلمن ته ووایي زر وتښته، نازي پوج هر وخت دلته راتلی شي. خو سپیلمن فیصله وکړي چې همدلته به پاتې شي ځکه چې سپیلمن ځان دلته محفوظ محسوس کړي. ګیب جنسکي ورته د ایمرجنسي حالت دپاره یو ادرس ورکړي او لاړ شي او سخت یې ورته ووایي چې د نازیانو په لاس ژوندی ورنشي. څو میاشتې تیرې شوې او سپیلمن په هماغه فلیټ کې اوسېده. یو ورځ چې د خوراک په تلاش کې وو ډیر لوښي ترې راولیدل او زور شور جوړ شو. له همدې شور نه خلک پې شکمن شول. نو سپیلمن مجبور شو د اپارټمنټ نه وتښتي ځکه یوې غوسناکې غیر یهودي ښځې پې شک شي چې دی غیر یهودي دی. سپیلمن د دې ځای وتښتید او هغه ادرس ته لاړ چې ګیب جنسکي چې ورکړی وو. هلته ناڅاپه په ډوروټا سره ټکراو شي. اوس د ډوروټا واده شوی وو او حامله هم وو. سپیلمن د هغې د رور تپوس وکړي. هغې وویل چې هغه مړ شوی دی. بیا د ډوروټا میړه راغی. سپیلمن د یې لږ خوراک ورکړو او بیا یې په بل خالي اپارټمنټ کې پټ کړو. هلته یو پیانو هم وو خو سپیلمن ته اجازت نه وه چې وغږوي ځکه دلته چپ ژوند کولی. په شروع ورځو کې نوکر خوراک ورکوو خو څو ورځې وروسته بې پروا شو او خوراک بند کړو. په دې وجه سپیلمن بیمار شو او ډیر کمزوری شو. خو څو ورځې وروسته ډوروټا او د هغې میړه د لیدو دپاره راغلل چې وکتل سپیلمن ډیر خراب حالت کې وو. سمدستي یې ډاکټر راووستل. ډاکټر معاینه وکړه او ورته وویل چې آرام دی وکړي. وروسته سپیلمن لږ ښه شو او د 1944 وارسا ریوالټ یې ولیدل چې پولندیان خپل ښار واپس آزادوو. خو زر جرمن پوج راغلی او په بلډینګ یې حمله وکړه. هغه یې بیا په تښتېدو مجبور کړل. پولندیانو امید وو چې روسي پوج به مرسته کړي خو هغوی رانغلې او په پایله کې جرمنانو پاسون ختم کړو او د وارسا ټول خلکو یې مړه کړه. سپیلمن یو خالي شوي هسپتال کې پناه واخلي او پټ شي. څو ورځې وروسته باد راووتل او د دیوال وغوستل او ګیټو ته لاړ خو هلته هر څه وران شوي
شوی وو. هر طرف اینټې او ملبه وه ځکه چې جرمنانو ښار ته اور اچولی وو. نو سپیلمن هلته د څو زړ شوي بلډینګونو ترمنځ پټ شو او د خوراک په تلاش کې ګرځېدو او ځان یې پټ ساته چې یو شبه تر هغې یو نازي افسر کیپټن ویلهم هوسنفیلډ په لاس راغی. سپیلمن یریدلی وو. نو سپیلمن ورته وویل چې زه یو مسلکي پیانیسټ یم. نو هوسنفیلډ ورته وویل چې تا ثابته کړه. سپیلمن څو کاله وروسته پیله ځل په پیانو یو ښکلي سندره وویل. هوسنفیلډ د دې پرفارمنس نه ډیر متاثر شو او سپیلمن ته یې د پټېدلو مرسته کړه. هوسنفیلډ سپیلمن ته روزانه خوراک هم ورکوو د ژوندي اوسېدلو دپاره. کله چې روسي پوج په پایه کې د وارسا خواته راورسېدل هوسنفیلډ او د هغه پوجیان مجبوره شول چې خلک پرېږدي. د سپیلمن دپاره هوسنفیلډ آخري خوراک او د خوراک نور سامان راوړي او ورکړي او کوټ ورکړي. او هوسنفیلډ د سپیلمن د پلار نوم تپوس وکړي. نو د دې دواړو د پلار نوم یو شان وی. نو هوسنفیلډ وویل چې زه به ستا موسیقي میوزیک په ریډیو کې اورم او مخکې د تلو یې ورته وویل چې څو ورځې پاتې دي ځکه چې روسیان به زر واراسي او د ښار به فتح کړي. څو ورځې وروسته سپیلمن د پولنډ پوج وګوري او ډیر خوشحالۍ کې بهر راوځي. خو پوجیان ویني چې د هغه کوټ چې هوسنفیلډ ورکړی و دغې د اوجې د یې جرمن پوجي ومني او بېدزي کولو کوشش کوي. خو کله چې هغه سلنډر وکړي لاسونه چوت کی نو افسران پوهې شي چې دی پولنډي دی او دزي ونه کوي. څو میاشتې وروسته هوسنفیلډ په یو روسي پی او ډبلیو کیمپ کې قید وی او شاوخوا کې د پولنډي یهودیانو ګروپ را روان وو. کله چې هوسنفیلډ ته پته ولګي چې پکې یو موسیقار دی نو نږدې ولاړ پوجي ته وویل چې ما د سپیلمن سره مرسته کړې وه او د هغې نه یې بغوښتل چې سپیلمن ته ووایي چې زما مرسته کړي. خو یو روسي پوجي یې لاندې ځمکې ته وغورځول. سپیلمن بیا د خپل ملګري مرستې ته راشي خو هغه نه دی نو دی ډیر خپه شي چې ما د خپل ملګري مدد ونه کو. نو سپیلمن بیا د ریډیو سټیشن ته لاړ د پیانو غوغللو دپاره. په فلم کې د روسته عیسی هیکي ښکاره شي چې هوسن په 1925 کې د شوروي زندان کې مړ شو او سپیلمن 88 کاله ژوند وکړو او په 2000 کې د پولنډ کې مړ شو. خو د هغې ناپیله د خپل ملګري دپاره ښایسته میوزیک بجاوو. دا و زموږ د نن ورځې کیسه. امید لرم چې فلم مو خوښه شوی وي. زموږ چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. موږ داسې نور زبردست مووي ریکیپس راوړو. لایک بټن هم ټک کړئ او کمنټ کې ووایئ چې غواړئ چې زه ستاسو خوښ